افغان ولسمشر محمد اشرف غني د خلکو په زړونو کې ډیر زیات محبوبیت لري. نوم یې د هر چا په خوله وي، حتی ماشومان یې هم پیژني. ملګرو پرون اشرف غني داسې کار وکړ چې د ګڼو هیوادوالو غوسې یې راوپارولې او اندېښمن دي چې ولې داسې وشول. آیا ولسمشر غني د فشار لاندې و چې داسې یو کار یې وکړ که کومه بله سیاسي موضوع وه چې داسې کار یې وکړ؟ ویډیو تر اخره وګورئ چې اصلي قصه څه ده. ګرانو مینوالو السلام علیکم. ولسمشر غني جانباز په دولتي میډال ونازوه. افغان ولسمشر محمد اشرف غني تیره شپه ناوخته په افغانستان کې د امریکا متحده ایالتونو سفیر سره د مخخي کتنه وکړه او د یو دولتي میډال په ورکولو سره یې رخصت کړ. افغان ولسمشر په دې ناسته کې په افغانستان کې د امریکا د سفیر جانباز ټول خدمتونه وستایل او د یو ښه ماموریت کولو له امله د غازي وزیر محمد اکبر خان دولتي میډال ورکړ. ارګ وایي په افغانستان کې د جانباز د ماموریت پر مهال د افغانستان او امریکا متحده ایالتونو ترمنځ د هر اړخیزو اړیکو په غښتل کېده پراختیا په هیواد او سیمه کې د سولې تامین او افغانستان سره د هیوادونو د همکاریو په برخه کې د جانباز قدردانی شوې ده. ولسمشر غني د جانباز سره د مخخي په مراسمو کې د افغانستان د خلکو په استازیتوب افغانستان سره د امریکا د مرستو او قربانیو مننه وکړه او هغه ته په نوې دنده کې د بریالیتوب هیله وکړه. جانباز هم د افغان دولتي میډال په ترلاسه کولو سره خوښي وښوده. نوموړي وویل چې په افغانستان کې د خپل پراخ ماموریت خوښ دی او زیاته یې کړه چې په دې توګه افغانستان بریالیتوب د امریکا بریالیتوب دی. جانباز په 2019 میلادي کال د سپټمبر په 20 نیټه په افغانستان کې د امریکا سفیر ټاکل شوی و. ګرانو لیدونکو په دې هیله چې ویډیو به مو راسره تر پایه پورې کتلی وي. تر بلې ویډیو پورې د خدای په امان. مننه.